چې موږ څونه وس لرو ستاسو سره خپل وس شریکوو چې هغه د سفري ترتیب هم موږ در برابروو چې دونه شی درکړو چې تاسې خپلو کورو ته ورباندې ورسېږئ. اوس د غورماشت ولسوالۍ د کمیسیون مسؤول مولوي عبدالکریم صاحب تاسو ته هر یوه ته خپله سفریه درکړي، په دې باندې به تاسو خپلو کورو ته ځانونه ورسوئ. نو بس نوره څه غوښتنه نه درته لرو، هغه د شیخ صاحب توصیه ده د دې نه یې مه باسئ، او د امیر المؤمنین شیخ هیبت الله حفظه الله دغه ښېګڼه چې ستاسو سره وشوه دا باید تاسو د دې نه ونه باسئ. وما علینا الا البلاغ. ودرينا